با په بیان د معنا د دې قول د رب کریم کې چې ولقد رآه نزلة اخرى آیا پیغمبر علی السلام خپل رب لیلۃ الاسراء کې لیدلای د کنه دی لیدلای حدیث مبارک کې د اول حدیث مبارک کې راځي چې دا قول د رب کریم چې فکان قاب قوسین او ادنا د دغه په متعلق کې څوک د زیر ابن حبیش نه پوښتنه کوي دی وی ماته ابن مسعود رضی الله عنه ویل دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام لیدلای چې شپږ سو وزري وو ما کذب الفؤاد ما را د دغه په متعلق کې چې پوښتنه کوي ما را نه څوک مراد ده بیا ورته حضرت عبد الله ابن مسعود چې جبرائیل علیه السلام لیدلای چې شپږ سو وزري وو دریم روایت کې لقد را من آیات ربه الكبرى په متعلق کې چې ذکر کېږي بیا حضرت عبد الله ابن مسعود وی چې جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې لیدل او چې شپږ سو وزري وو حضرت ابو هريره رضی الله عنه ولقد رآه نزلة اخرى دایمي چې جبرائیل علیه السلام لیدل وو د دغه روایتونه دا ثابت شو چې لیدل د جبرائیل علیه السلام مراد دي د حضرت ابن مسعود د حضرت ابو هريره دا مابین کې قول بیا د ابن عباس رضی الله عنه هغه به وی چې الله تعالی لیدل او بقلبه په زړه خپل سره دا بل روایت کې ما کذب الفؤاد ما رآه ولقد رآه نزلة اخرى د دغه دوړو په تفسیر کې حضرت ابن عباس وی چې الله تعالی لیدل او په زړه خو مرتين دوه واری لیدل او دا ورسته روایت کې حضرت مسروق وی عزت حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه سره تکیه مې کړې و ناستم چې هغه په زویګلوي دای نیولای و ما ورته ویلې دی راته ویلې معنا دی راته ویلې حضرت مسروق کې موږ تاسو یاد په خپل لورم حضرت عائشه نوم یې کوي چې بیا ډیر قدر کوه نو حضرت المؤمنین راته ویل یا ابا عائشه ماته ویل درې خبرې دی ګور چې څوک درته وکي وای نه منه هر چا کدا خبره وکړي نو په خدای پاک پوری لوی دروغ تړلې دي مراد د خدای نه دلته تقدیر د عبارت پر رسول الله پوری لوی دروغ تړلې دي یو دا ما ورته هغه درې چی دي دی ویل چې څوک چې دا خبره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلای دا دغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ډیر لوی دروغ تړلې دي ما تکیا کړي و راجک شم ورته مې مورکې تلګ انتظار اته وخت لیوار مکوا ولې نه دلیدلای خو هغه آیت مبارکه راځي ولقد رآه بالافق المبين آیت مبارکه راځي ولقد رآه نزلة اخرى دیراتو ویل په دغه امت کې اول د دغه دوه آیاتو په باب د نبی علی السلام نه پښتنه ما کړې ده حضرت پیغمبر علی السلام ویلې چې ما جبرائیل علی السلام په اصلي شکل کې نه ولیدل په دغه دوه وارو مې په اصلي شکل کې ولیدل چې د اسمان را کوزیدو ټول افق نیولې و د غټواله دی وجود دی وجنه بیا نو ذاتی دلایل راته شروع کړه چې الله تعالی نه دلیدل ولې ته آیات نه ګوره چې رب کریم لا تدرکه الابصار دا غسترګي د الله ادراک نشي کړای ته نه ګوره دغه آیات مبارکه ته چې رب کریم یې وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا چې د انسان د شان سره دا لایق نه ده چې د سره د الله تعالی خبرې وکي مګر هم کې درې طریقې دي الا وحي زړه الهام وچی یا من وراء حجاب خبرې وکي یا رسول ورته راولېږي نو مخامخ د لیدلو خبر نه پیښوا د غږیدا په وخت کې لیدل را نغله درې طریقې د غږیدا دي او دومره خبر چې څوک دا وی چې نبی علی السلام یو آیات پټ کړی دا نو هم ډیر دروغ ویل دي ذکر رب کریم الله نبی علی السلام ته وی یا ایه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته کيو آیات پټ کوم نو رسالت ذمتانه د پوره کړي او رسول الله رسول بولی الله کنه بولی نو خو معلومیږي چې ار آیات رسول دی یو آیات نه د پټ کړي
او کڅوک درېمه دا خبر کوي چې نبی علی السلام پر راتلونکو حالاتو خبر و دغه پر رسول الله ډیر دروغ تړلې دي ځکه الله وی چې د اسمانو د مځکه په مغیبات او علم نه لري مګر الله تعالی لري بل څوک علم په دې خبره باندې نه لري دا بل روایت کې نبی علی السلام یو آیات پټولای نو هغه آیات به پټو چې د حال خدای پاک کې کار کړی د چابل روز موږ تاسو بخاری کې ویلې وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك دا ورسته روایت کې دا آیات مبارکه په متعلق کې ام المؤمنین چې دا آیات راځي چې ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى دا وی جبرائیل علیہ السلام لیدلای چې نور کله به د انسانانو په شکل ورته راتلو په دغه وار باندې په غاصلي صورت کې چې ټول افق نیولې او په هغه شکل کې ورته راغی نو دی ابن مسعود قولم دا چې جبرائیل علیہ السلام لیدلای دی حضرت ابو هريره قولم دا چې جبرائیل علیہ السلام لیدلای حضرت عائشه قولم دا چې جبرائیل علیہ السلام لیدلای دی ابن عباس قول دا شو چې الله تعالی لیدل خو پزړې لیدلای ورست روایت کې حضرت ابو ذر رضی الله عنه وی ما د نبی علیہ السلام نه پښتنه وکړه تا رب خپل لیدلای دا دراتو ویل نور ان اوراه نور د کله زلی دایشم هغه نور برداشت کله څوک لري چې وی ویني دا بل روایت کې حضرت ابو ذر ته بیا عبد الله ابن شقیق وی کما نبی علیہ السلام لیدل یو پښتنه مې تر کړه دورته کومه پښتنه دکړه ما دا پښتنه تر کړه چې ته الله تعالی دې لیدلای حضرت ابو ذر ورته ویل خپل شاګرد ته تابعی ته دغه پښتنه ما کړه ده الته دوم جواب کې به دې سو رأیت نورا چې نبی علیہ السلام ما غټ نور لیدلای ده حاصل د مسلې اول د اختلاف په بنیاد دا ده چې د درې صحابه مبارکینو قول خو یو یک طرفه معلوم ده چې الله تعالی نه لیدلای جبرائیل علیہ السلام لیدلای د حضرت ابن عباس رضی الله عنه قول دا ده چې الله تعالی لیدلای به بدلیدلو قصه ورسته کوه د حضرت ابو ذر رضی الله عنه قول متردد ده دی ورنه قول نه د معلومیږي چې نور د کله لیدای شم بل قول نبی چې نبی علیہ السلام رأیت نورا بل طرف ته حضرت کعب الاحبار حضرت حسن بصری دا بیا وی چې الله تعالی لیدلای حسن بصری په قسم وی چې والله د سر په سترګو لیدلای د زړم نه دا ظاهری سترګو باندې الله تعالی لیدلای حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب په ائمه اربعه کې دغه نه بچ چا پښتنه وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی لیدلای کنه دغه په جواب کې ورته ویل رآه چې صاحب ودرېده دومره به وګ دغه خبره ورته مکرره کړه رآه چې ترڅو به سا ودرېده اوس یو طرف ته د لیدلو نه انکار راغی بل طرف ته د لیدلو نه ثبوت راغی خو قطعی دلیل دیو جانب هم نشته چا څوک لیدل خې متردد چې اوس د زړه په سترګو لیدلای که د سر په سترګو لیدلای نوري لیدلای که الله تعالی لیدلای چا څوک انکار کوي قیاس وي نص حدیث نه لري هغه آیاتونه چې وی چې ام المؤمنین چې لا تدرکه الابصار یغه نه خو جواب کی چا څوک وی چې لیدلای دا نو یو ادراک ته یو لیدل د دوه فرق ده ادراک احاطه تامه ته ویل کیږي تامه احاطه چې د سړی شی کنه او حقیقت تر معلوم شي دا چې لیدل د الله تعالی څوک نشي دا چې دا وی چې د انسان سره چې خبره الله تعالی کوي درې طریقې دي وحی یا من وراء حجاب لکه د موسی علی السلام سره یا يرسل رسول لکه انبیاء او ته چې ملائکه راځي چې دغه نه به معلومیږي استنباط ته چې د خبرو په وخت کې لیدل نشته نو چا څوک په لیدلو قائل دی هغه چې موږ کوم دواړه ګډ نه ورته ثابتو چې مور سره غږیدو عملی دو
حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بل قول ته چلا شو نو لګ فیصله ذاتی کیږي او هغه نورون ته چلا شوم د ابو ذر قول ته یو فیصله کیږي. حضرت عکرمه شاګرد ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویله چې حضرت پیغمبر علی السلام د معراج په شپه الله تعالی لیدل د ورته ویله او یقول څنګه لیدل خو هغه د آیات لا تدرکه الابصار د ورته په جواب کې ویله ويحك ذلك اذا تجلى بنوره الذي هو نوره. دا په هغه وخت کې څوک نشي لیدلای چې په خاص انوارو تجلی وکي دیغه خاص انوارو برداشت هیڅ چا نشته. دا دیغه خلق په باب کې ده په هغه خاص حال کې د چاغه خاص تجلی دی دوی نو هغه ځای به مرسره شي. دی ابو ذر په یو روایت باندې نور ان اوراه دا دغه انوارات چې کله څوک لیدای شي نو هغه ځای به وای دغه سره شي ذالک اذا تجلى بنوره الذي هو نوره چې هغه خصوصي نور دی رب کریم ده په هغه انوارو چې تجلی وکي بیا څوک نشي لیدلای برداشت لیدلو په چا کې نشته. کني وای ابن عباس رضی الله عنه ته په دې کې څه بعد ده چې الله تعالی خلیل توب ابراهيم عليه السلام ته ور کړای. ابراهيم خلیل الله خبرې دی موسی عليه السلام سره کړې دی موسی کلیم الله او لیلا دیدار خپل پیغمبر عليه السلام ته ور کړای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پدې کې څه استبعاد ده یو خلیل الله د بل کلیم الله او حبیب الله دا لیدونکو دی الله تعالی. کعب الاحبار هم دغه خبره کوي چې الله تعالی خلیلیت ابراهيم عليه السلام ته ور کړای کلمات موسی علیه السلام ته او دیدار خپل حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. په دغه طریقه هم تطبیق راغی چې هغه خاص انوار چې تجلی وکي د ام المؤمنین هم هغه مراد ده چې هغه وخت کې څوک نشي لیدلی لا تدرک الابصار ځکه دلیل ویلی مطلق انکار به نشي ذاتي به قول د صحابه سره یو کو چې د خاص تجلی په وخت کې څوک نشي لیدای. ا د ابو ذر رضی الله عنه قول بم دغه شنور ان اوراه. ابن عباس هم دیغه ثبوت نه کوي چا قائل د په ثبوت دیغه قسم د انواراتو د لیدلو ثبوت نه کوي. دوم قسم تطبیق لیدل یو د سر پسترګو دی یو د زړه پسترګو او د نبی علیہ السلام د زړه حال موږ تاسو پرون کې ویل کابل ورځ کې چې حضرت جبرائیل علیہ السلام چې اپریشن کو اننه پزړه کې سترګې ولیدي غوګونه ولیدا ویل دا عجب زړه ده چې په دې کې غوګونه دي چې اوري په دې کې سترګې دي چې ویني نو یو علم دا یو لیدل دي د عام خلکو په باب کې علم تعبیر کیږي بصیرت نه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه سترګې داسې دي لکه د سر سترګې یغه تم لیدل ویل کیږي. اوس نو چې یغه ته ویل کیږي نو ادیو قول د ابن عباس چې لیدل د پزړې لیدل خو پزړې لیدل د نور خلکو لغوند نه د نور خلکو خو علم ده د زړه لیدل بصیرت ته وی علم ته وی د نبی علیہ السلام عین لیدل دي. نو په دغه قول باندې به بیا تطبیق راشي چې مؤمنین چې ویل د لا تدرک الابصار د سر پسترګوي نشي لیدای. ابن عباس چې وی چې لیدل د زړه پسترګوي لیدل د سر د سترګو دغه سترګو بنه پیراشي په دغه سترګو نه د لیدل او د زړه د سترګو به دیدار راشي چې په یغه سترګو باندې لیدل ده. د الله تعالی دغه د دیدار سلسله چې قران عظیم شان ته وګورو چې ذکر شوی د سورته نجم کې ذکر شوی ده د آیتونه مبارکان چې دلته ذکر شو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى دا ولقد رآه نزله اخرى دا ټول د سورته نجم دي. شبیر احمد عثماني سبي چې ما دغه آیتو په متعلق کې د حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نه پښتنه وکړه د بیان راته وکړ ډیر عجیب ما ورته لیک راته ویل کې چې عام منفعت شي ټول خلک ګټه تر واخلي بیا دوه اجابت وکړه هغه راته ولیکل. نو حضرت شاه انور شاه کشمیری سبي
په دغه سورات مبارکه کې اول تقسیم کیږي یو موحده یو موحى الیه ده یو حامل دی واحده درې کسان دي درې زوات دي یو الله تعالی د موحي بل رسول الله د موحى الیه بل په مابین کې راوړون کې د جبرائیل علیه السلام دغه آیاتو کې کله حال د جبرائیل علیه السلام ذکر کیږي کله حال د الله تعالی ذکر کیږي کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي دا په واقع کې وای تحقیق د سند ده مخکې موږ تاسو مسلم په مقدمه کې د سند د تحقیق په باب کې الاسناد من الدین کله د جبرائیل علیه السلام سند په مابین کې دای ده د نبی علیه السلام او د الله تعالی په مابین کې واسطه څوک ده حضرت جبرائیل علیه السلام دغه جبرائیل علیه السلام تزکیه او تسبیح کیږي علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى دتا دا تعلیم نو حضرت جبرائیل علیه السلام د معلم حیثیت ده حامل د وحی الله موحده جبرائیل علیه السلام معلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم موحى الیه ده پیغمبر علیه السلام ته چې دا قران خو ولای ده هغه ذات خو ولای شدید القوات چې ډېر لوی قوت چختن ده دومره قوت خدای پاک جبرائیل علیه السلام ته ورکړی چې دا یو وزر د صدوم د شپږو خارونه تاو کو شپږ کلی د لوط علیه السلام د قوم پورته کو اسمان ته دومره نږدې کړ دا کلی چې د چرګانو د حیواناتو غږونه د اسمان مخلوق واورېده به دې طرف نه د په شا باندې راوړو او خاوند ډیر خایسته سورتن رب کریم یغه ته ډیر خایست ورکړای او د الله په نسبت باندې معتمد ده عند ذل العرش مکین ده دا وای تحقیق د سند ده د جبرائیل علیه السلام حال کې ذکر کیږي بیا ثم دنا فتدلى دنا د پیغمبر علیه السلام حال ده تدلی د الله تعالی د موحی حال ده د الله تعالی د طرف نه تدلی ده د پیغمبر علیه السلام د طرف نه دنو ده دنو څه معنی ثم دنا پیغمبر علیه السلام نږدې شو الله تعالی ته دا اشاره ده د عظمت د شان او د رتبه نه دومره لوی مقام چې خدای پاک په مخلوق کې پیغمبر علیه السلام ته ورکړی دغومره لوی مقام دی بل چا نشته د پیغمبر علیه السلام نه دونو رفعت شان ده ترقی ده او د الله تعالی د طرف حال د سر بیانول کې فکان قاب قوسین او ادنا قاب مقدار قوسین معنا ذراعین په اندازه د 2 غزو دومره نږدې شو یا تر دغنم زیات څوک فکان قابه قوسین دغه مقبض د دلیندې لاس ته چې دلته نشي دا یو طرف یې د بل طرف د اری و تقاب ویل کیږي دیو قوس 2 قاب وي اری او د ذراع په انداز باندې وي فکان قابه قوس لکه هغه 2 طرف دی و قوس دومره شو نو یو غاز دغه او ادنا یا تر دغنم نږدې شو قاضي ثناء الله پنځپتی سی وی دای د خلکو دی محاوره موافق هغه قرن تعبیر کړی د عربو دستور دا خو د خلکو دی پوی دی پاره تعبیر په دغه کړی د لکه دا خو تاسو ویني چې یوال نه کنه ده 2 قوس چې سره د ویني سي دایره یو شي د الله تعالی او د رسول الله په منځ کې معیت ذاتی مقام راغی الله تعالی نوې دوم طرف بخاری شریف کې موږ چې الله وی ما تر نږدې کیږي چې د ما محبوب شي بیا چې ما محبوب شي زه سترګې شم چې په مال دل کوي زه لاسونه شم چې په ما نیول کوي زه پښې شم چې په ما رفتن کوي بلکې عین تعبیر په ځان کوي په ورځ قیامت الله تعالی دیو بنده نه پښتنه وکي زه مریضوم ته مې پښتنه ترانغله او ورته چې ته خو نه مریض کېږي رب کریمه
جسمانی صفات خو نه لري څنګه ته مریض زه د پښتنه ته رانغلم الله تعالی ورته د ما پلان کای دوست مریض و کته پښتنه ته ورغله ولا وجدتنی عنده ګوره ولی داسې مقام ته رسیږي چې الله په ځان تعبیر تر کوي نو رسول الله څومره مقام ته رسیږي لکه او وحدت راغی دو توپ ختم شو فکان قابی قوس او ادنا تر دغه هم نږدې چې نور ذاتي خواته تعبیر نشي کېدای فاوحى الى عبده ما اوحى څوک چې دی الله تعالی د دیدار قول نه کوي د جبرائیل علیه السلام د دیدار قول کوي فاوحى ضمیر په دې کې بیا راځي کوي حضرت جبرائیل علیه السلام ته عبد ضمیر راځي کوي عبد نه مراد پیغمبر علیه السلام ده هی ضمیر الله تعالی ته فاوحى الى عبده دغه جبرائیل امین چراغه وحی وکړه بنده دی الله تعالی ته ما اوحى او څوک چې قائل دی په دیدار وای په ضمایرو کې به انتشار نه راځي ټول به ضمایر یو ته راځي فاوحى وحی وکړه الله تعالی الى عبده بنده خپل ته ضمیر دی اوحى بم الله تعالی ته راځي وي دی عبده ضمیر بم راځي وي الله تعالی ته فاوحى الى عبده ما اوحى التخم غویلی چې جبرائیل علیه السلام نور معذرات ویل چې زه پورته نشم در سره تلای دا خو دی غراض بیان ده فاوحى الى عبده ما اوحى ته جبرائیل امین چیرې و بلکې چې راځي وای جبرائیل امین چې الله تعالی حضرت حبیب خپل ته کوم وحی کوله حضرت جبرائیل علیه السلام چې دا کیفیت غږ محسوس کو د رب کریم په سجده پریوت تر هغه وخت سر په سجده و چې الله تعالی خپل وحی پوره کړه فاوحى الى عبده ما اوحى خدا مسله چونکه دغه مسله نه ده چې سړی کیلو قال د خپل اجتهاد نه پکې وکي نه ځکه قدم دی احتیاط پکار ده ډیر بحث نه ده توغل نه ده پکې پکار د جمهور پرایا د امام نووي او د ابن صلاح رایه ده چې د جمهور علما او رایه ده چې د الله تعالی دیدار کړي او دا چې د نور انسانانو په باب کې په دنیا کې دیدار نه دراغلی هغه وجه امام مالک سوي چې دا سترګې پانی دي په دغه پانی سترګو باندې باقی ذات نشي لیدای کېدای د دغه وجه نه چې جنتیان جنت تلاړ شي دغه باقی شي بیا مر خو دواري نشته نو په جنت کې چې صفت بقا مخلوق ته ثابت شو بیا خپل خالق هغه باقی ذات لیدای کېدای شي وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة او لا تدركه الابصار دلته یو دوه متوجبه لکېږي چې هغه ابصار د کفارو مرادي کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دغه بدبخت کافران دا په قیامت کې د الله د دیدار نه محجوب دي خدای پاک دیدار نشي کړای وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة او بل طرف ته بیا دا وی چې انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نو آیاتو په منځ کې تعارض نشته مستاقونه جدا جدا دي کفار نشي کړی دیدار دی الله تعالی نو لا تدرك الابصار یو معنا دا چې د کافر سترګې نشي لیدای په آخرت کې د مسلمان د دل ثابت دي قرآن او د نصوص قطعیه او تواتر ته اندازه ته رسیدلې دي په دنیا کې ممکن دي خو د نبی علی السلام د ذات نه سوا په بل چا کې اتفاق د چې بل چاته نه دی واقع شوی اختلاف صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ده دا چې په دنیا کې نور خلک نه ویني پیغمبر علی السلام څنګه به ولید د دغه ځای د فاده ده چې پیغمبر علی السلام چې الله تعالی د مکان نه پورته کو د عرش عظیم نه پورته شو لا مکان شو دا باقی دنیا ته لاړ په پانی دنیا کې څوک نشي لیدای دنیا خو ما على الارض من الجو والهواء انما الاعمال بالنيات کې موږ تاسو الته ویلو دا د مځکې د سر نه تر عرش عظیمه پورې دغه دنیا ویل کیږي دغه دنیا چې د فانی کېدون کې ده دغه پیغمبر علی السلام الله تعالی وېست
د بقا مقام ته لاړ هلته سترګې کې قوت پیدا شو نو الله تعالی خپل دیدار ورکړ او یا هغه خصوصیات دي د پیغمبر علی السلام چې په بل مخلوق کې هغه مقام نشته چې خدای پاک پیغمبر علی السلام ته کوم مقام ورکړی ده نو دی وی چې د جمهور رائے ده چې د الله تعالی دیدار کړی او د بعض علما رائے ده چې نه د حضرت جبرائیل علیه السلام دیدار کړی خدغه دیدار کې خبره د مشاهده کې نه دا چې د زړه صفا شي او د زړه د صفایي دی وجنه د انواراتو مرکز وګرځي تجلیات شروع شي بیا الته یغه تعبیر وای په مشاهده کېږي انوارات نفوس قدسیه چې پاک نفسونه وي دغه چې وای دغه نورانیت په سینه کې ډیر شي حتی ټول سینه ویني سي مخکې موږ تاسو یو ځای ویلې ودلته بیا شبیر احمد عثماني سي به چې دا ټول سینه ویني سي آلته لوح محفوظ کې ښکارا شي دا لوح محفوظ د سترګو په سترګو ویني دا خو د سر په سترګو خو نه ویني او د انسان په زړه کې خو نور سترګې نشته دغه مشاهده ویل کېږي ګوره سترګې پټې وظیفه کوي سترګې پټې ظاهري سترګې پټې دي خو زړه کې خدای پاک داسې قوت پیدا کړي چې الته بیا د لوح محفوظ نقش کې ښکارېږي الته بیا د رب کریم د انوارات مشاهده کېږي وفي انفسکم افلا تبصرون د موږ ومه مراقبه ده د تصوف د موږ په لاین د نقشبندي کې د موږ په طریقه د حضرات مبارکینو کې اخري مراقبه ده په دغه کې دوه خل تعبیرونه څوک داسې ترجمه کې وفي انفسکم افلا تبصرون آیا تاسو په خپل ځان کې د الله تعالی د قدرت نښانی نه وینئ یو نطفه ده د دغه نطفې نه سترګې جوړې کړې دي دیدار کوي د دغه نطفې نه غوږونه چې اوریدن کوي د دغه نطفې نه پزه چې بویدن کوي د دغه نطفې نه ژبه چې څکن کوي د دغه نطفې نه لاس چې مسه کوي لمس کوي د خولې د لارې نه اوبو خوړل دواړه په یوه مریځي یوه لارې ده هلته په نس کې بیا سره جدا کېږي د بول لیار ځان ته شي او د قضای حاجت لیار د طعام لیار بیا ځان ته شي دغه نور په د بدن کې چې سوچ شروع کې تشریح الابدان او څوک دا وی چې او فی انفسکم افلا تبصرون آیا په خپل ځان کې د رب کریم انوارات نه ویني باندې پسې ګرځي خپل ځان کې دیننی وګوره چې باطن صفا شي مخکې موږ تاسو ویلی و اول بیرو بخانه فس مهمان طلب آینه شو وسال جانان طلب اول کور جارو ک بیا ملمانه راواله شیشه د ځان جوړ ک بیا عکس ته ګورم هغه چې نقش کې موجود شي چې باطن صفا کې دی الله تعالی انوارات دا به الته کېږي الله تعالی وی چې ما نه عرش عظیم ځای نه ممزکر نه اسمانونه ما زړه دی مسلمان ځای دا غزړه د بنده به عرش الرحمن شي الرحمن علی العرش موږ عقیده څه د مکان ته ضرورت لري الله هغه هم د خاص تجلیات ذاتیه او مرکز ده الرحمن علی العرش بیت الله کوټه الله کوټې ته ضرورت لري هغه هم د خاص تجلیات ذاتیه او محبت ځای د نزول ده بنده زړه چې عرش رحمان دا مکان ته ضرورت لري الله دلته کې اوسېږي دا د خاص تجلیات محل وګرځي خو چې زړه صفا شي دغه تجلیاتو احساس سره په خپل وجود کې کوي حتی داسې مقام پیدا شي چې د وجود یو طبقه هغه په مخلوق کې خالق ویني په مخلوق کې خالق لیدل څه معنی وحدت الوجود چې قائل دي هر شي ته چې ګوري دي الله انوارات ویني ځکه ټول مخلوق مظهر د صفاتو د رب ده یا صفات فعلیه یا صفات ذاتیه مظهر د صفاتو دي د یو صفت اثر به کې اوس نو هغه صفات او انوارات تل ویني نو د قول په وحدت وجود باندې کوي الله تعالی عثمان مغربي سه بچغه اشعار ویل دي د وجودیه او یو لوی مشر ده الله تعالی سر مکتوم و خو دنیا ته ځان چخکارا کو دي تنزلات ورته ظهورات ورته 15 تنزل کړي دي 15 ظهورات کړي دي بیا نو هغه مسله ډیر اوګدا دي تصوف په اصطلاح باندې
تشبیه کې ذکرونه کوي استعارات بیانې زدریا موج گوناگون برآمد زبی چونی برنگی چون برآمد دریاب یو ده خو څپې قسمه قسم غټ او کنکۍ دا ترا شروع شي بیچونو به مثل او په مثل کې ښکارا شو دی ونه په شکل کې د دغه په شکل کې هغه انوارات متشکل لکه لمر خو شکل یو ده موږ تاسو د انوارات نو ویلې جسم مخروطي جسم مربع مسدس مخمس چې هغه چې احاطه پکړي انوارات خو دغه محاطه وجنغه اعلان دی هغه سره دی کیږي کله د لیلا په وجود کې ځان ښکارا کله د مجنون په صورت کې ځان ښکارا التم انوارات دلتم انوارات لیلا کې انوارات الهي ویني مجنون په یو عاشق کېږي خو په دغه کې چې مایل د دغه انوارات په بنیاد باندې ده دغه وجه نه وای دا خیال مکو چې زه عاشقم دا معشوق ده عاشقم ده معشوقم ده ډیر وخت بحث کې ډیر بهترین اشعار په دغه باب کې وایي به هر تقدیر مخ په شهودیه باندې قول کوو وحدت شهود قائل په وحدت وجود باندې نه په مشاهده کې کله یو شی لیدل کېږي انوارات لیدل کېږي خو هغه چې لمر راوخیږي د ستور انوارات مخفي شي د لمر ښکارا شي د څه نه چې ستوري ورکېږي قلب د حقایق خو ممتنع ده ممکن واجب نشي ګرځي نه واجب ممکن ګرځي خو کله هغه انوارات رب دومره غالب شي چې هغه مخلوق بیا بل شي نه ویني صرف انوارات ویني به هر تقدیر د الله تعالی د لیدلو په متعلق کې د اهل سنت والجماعت د قیامت په متعلق کې اتفاقی مسله ده چې د جنت کې د الله تعالی دیدار حق ده په دنیا کې د اهل سنت والجماعت رائے ده چې دیدار د الله تعالی په نفسه ممکن ده خو دی وقوع په لحاظ د نبی علی السلام نه سواب د نور خلکو په باب کې اتفاق ته چې چاته نه د واقع ممکن ده ځکه حضرت موسی علی نبی علی السلام د دیدار تمنا وکړه ربي ارني انظر الیک د محال شي سوال خو حرام ده د دغه وجنه الله تعالی د تردیدم د چې نه کوي چې دا د څخل سوال وکړه تعلق بالممکن ور کوي الله تعالی ورته تم نه شي لیدای خو زه به تجلی په غره وکم زب تجلی په غره باندې وکم که غر په ځای باندې ودرېدو بیا مې نو تم لیدای شي فلما تجلى ربه بیا غر څنګه شو نبی علیہ السلام دا د ګوتې په او موسی علیہ السلام وخر موسی صاعق موسی علیہ السلام بیوخه شو ولویدو چې په چا تجلی وشوه هغه ټوټي شو غر و چا چې دلری نه هغه انوارات تجلی ولید اغلار بیوخه شو ولویدو چې دیو انوارات برداشت نشته بیوخه کیږي بیا دی الله دیدار خو استعدادو کې تفاوت ده د حضرت نبی علی السلام شان ډیر پورته ده ځکه مې یو سالک وی موسی هوش رفت با یک جلوه صفات تو عین ذات مین ګری در تبسمی موسی علی السلام په یو تجلی باندې بیوخه شو ولویدو تعین ذات رفت ګوري او د خندا په حال کې ما زاغ البصر ما طغى څوک د جبرائیل السلام د دل یغه ته ګوي څوک چې د الله ته یو ور د رب کریم دیدار موجود شو بیا سترګې په بل خانه دي تاو شوی ما کذب الفؤاد ما را دغه کوم دغه دواړه معنی څوک چې د جبرائیل علی السلام په دیدار قائل دي نو زړه د نبی علی السلام انکار دیغه نه ونه کو چې سترګو ولې د جبرائیل علی السلام دومره غټ وجود ولې چې د مځکه نه تر اسمانه د افق ټول بند کړي و چې تاغه نو اس یو خیال ده دومره غټ مخلوق به څنګه انکار ونه کو او څوک چې د رب کریم په دیدار باندې د قائل دي نو ما کذب الفؤاد ما را د نبی علی السلام زړه هغه چې ویلې ده دیغه انکار ونه کو نه په بل طرف باندې بیا نظر وکړه نه تر حد نه تیریدن وکړه نه کګواله وکړه نو صرف دومره هغه د عقیدې په لحاظ چې د اهل سنت والجماعت رائے ده د دیدار شته په آخرت کې اتفاقی واقع او په دنیا کې ممکن د نبی علیہ السلام په شان کې اختلاف التم د جمهور رائے امام نووي او ابن صلاح وی چې دا د دیدار کړه ده معتزله
نور بدبختان چې دعوه د اسلام لري خو د اسلام بنیاد په خپل عقل کوي اعتماد په عقل د هغه وی چې دیدار د الله نه په دنیا کې شته نه په آخرت کې شته چې څوک منکر دی هغه ته خدای نه ور کوي چې څوک نه مني هغه ته خدای نه ور نصیب کوي هم خاتمه خراب دي دی قیاس د غایب علی شاهد کوي دغه دیدار چې په دنیا کې کیږي هغه مکان متمکن تقابل دا غواړي ځای بوي په هغه ځای باندې به یو متمکن وي تا ته به مخامخ وي متشکل بوي متلون بوي او الله تعالی کې خو مکان دیغه د پاره نشته جسم دیغه د پاره نشته تقابل دیغه د پاره نشته نو ځکه دی وی چې نشته دیدار نشته خبره موسی علی السلام سره کې دی جهاد معلومو د شپږو طرفونو غږ اوریدو دیدارم دغه څه ده د قیامت حالات خو ټول خارق العادت دي خارق العادت عقل ذاتی نه مني عقل قاصر کني وای یوره چې مخبر صادق قول کړي چې الله تعالی دا او عقل سلیم امکان مني چې په نفسه ممکن ده نو انکار ولې څوک وکي عقل سلیم د الله د قدرت پر لحاظ یو شی محال نه بولی الله تعالی په هر څه قادر ده چې عقل سلیم وي وای دغه انکار نشته چې د الله تعالی خپل بندگانو کې د استعداد پیدا کی چې خپل دیدار ورکړي دغه عقل انکار نه کوي البته مخبر صادق دغه قول کړی ده نو انکار د پاره څه گنجائش نشته بس